مذهب څه ته وایي؟ مذهب ویل کېږي حدیث ته، قرآن او حدیث ته مذهب. بعضې خامخا وایي دا بې مذهبه دي، د حدیث غیر مخالف بې مذهبه دي. ته ګوره غله راپاڅېد او کور والا باندې دعوه وکړه، وایي مذهب خو مړه قرآن او حدیث ته وایي. مذهب معنی څه؟ لار د تللو، هغه لار چې په هغې باندې تلل پکار یې څه دی؟ او الله فرمایلي دي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمندو مسلمانانو ورونو، ویکټوري بدعتي اهل حدیث د روافضو او د شیعاګانو په نقش قدم باندې د دین او د مذهب په مابین کې فرق نه کوي. شیعاګانو روافضو ته چې وویلی شي چې ته د چا په مذهب یې، نو هغه وایي چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم په مذهب یم. حالن کې صحیح جواب دا دی چې مسلمان پکار دی چې داسې ووایي چې زه د امام اعظم فی الانبیاء محمد صلی الله علیه وسلم په دین یم، او د امام اعظم فی الایمه امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب یم. د دین او د مذهب په مابین کې فرق دی. قرآن او حدیث منصوصات دي یعنی دین دی، او د دین مستنبط او رایستلی شوي مسائل اجتهادیات دي او مذهب دی. نو د دین او د مذهب په مابین کې یو 5 فرق درته ذکر کوم. اول فرق دا دی چې دین د منصوصاتو نوم دی، د قرآن او د حدیث نوم دی، او مذهب د اجتهادیاتو نوم دی، یعنی د قرآن او د حدیث نه د مستنبطو او د راویستلی شوو مسایلو نوم دی. لکه والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، دا د قرآن آیات دی، دا د منصوصاتو نه دی او دین دی. او د قروء تشریح چې حیضونه او یا طهرونه دي، نو دا مذهبونه دي، ځکه چې دا تشریح مجتهد د خپل اجتهاد مطابق کوي. نو والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء دین شو، او طهر او حیض اجتهادیات او مذهبونه شو. دوهم فرق دا دی چې د دین نه انکار کفر دی، او د یو خاص مذهب نه انکار کفر نه دی. لکه د والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء انکار کفر دی، او د حیضونو نه انکار او طهرونه مرادول، یا د طهرونو نه انکار کول او حیضونه مرادول، دا کفر نه دی. دریم فرق دا دی چې دین یو دی او مذهبونه ډیر دي. لکه والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، دا یو آیات کریمه دی، او د دې 2 تشریحات شو، طهرونه او حیضونه. نو آیات یو دی، دین یو شو، او تشریحات 2 شو، نو مذهبونه 2 شو. دلته په دې آیات کې کله بیا تشریحات ډیر شي نو مذهبونه ډیر شي. څلورم دا چې په دین کې د خطای احتمال نشته، او په مذهب کې د خطای احتمال دی. لکه په والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء کې د خطای احتمال نشته، ځکه دا دین دی. او په حیض او طهر کې د خطای احتمال دی. د قروء تشریح په حیضونو سره او یا طهرونو سره احتمال د خطا او د ثواب دواړو لري. کېدای شي امام ابو حنیفه رحمه الله په دې خپله تشریح کې چې حیضونه د خطای الله به یو اجر ورکي، او کېدای شي ثواب وي الله به 2 اجر ورکي. دارنګ امام شافعي په خپله تشریح کې چې طهرونه دي امکان لري چې خطای، نو الله به یو اجر ورکي، او امکان لري چې ثواب وي نو الله به 2 اجر ورکي. لدی وجه شاه عبدالعزیز رحمه الله فرمایي چې روافض چې الله یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او یا جبریل علیه السلام ته مذهب منسوبوي، او وایي چې زه د الله یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا د جبریل علیه السلام په مذهب یم، نو وایي دا ډیر احمق دی، ځکه چې دی الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم او جبریل علیه السلام ته خطاګانې منسوبوي. وګوره د شاه عبدالعزیز صاحب کتاب تحفه 12 قید 85
خلاصه دا چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په دین یو او د امام صاحب په مذهب یو. یا داسې تعبیر وکړه چې قرآن او حدیث زمونږ دین دی او اجتهادیات چې هغه د قرآن او د حدیث نه مستنبطې او راویستلی شوي مسایل دي، دغه اجتهادیات دا زمونږ مذهب دی. نو موږ د محمد صلی الله علیه وسلم او د الله پاک په دین یو او د امام صاحب په مذهب یو. او د دې دپاره دلیل آیات کریمه ده. الله پاک فرمای اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطیعوا الله د الله خبره ومنئ، واطیعوا الرسول د مصطفی خبره ومنئ، واولی الامر منکم او د فقهاو خبره ومنئ. نو اطیعوا الله د الله خبره ومنئ، د الله خبره قرآن دی یعنی قرآن ومنئ. واطیعوا الرسول د مصطفی خبره ومنئ، د مصطفی خبره احادیث دی یعنی احادیث ومنئ. نو ګوره قرآن او حدیث چې دا دین دی دا الله و مصطفی ته منسوب شو. و اولی الامر منکم او د فقهاو خبره ومنئ، د فقهاو خبره فقه ده. ګوره فقه اولی الامر یعنی فقهاو ته منسوبه شوه. نو په اجتهادیاتو کې بزان فقهاو ته منسوبوي او په قرآن او په حدیث کې بزان الله پاک او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوبوي. نو لن تعبیر دا دی چې قرآن او حدیث دین دی، دا الله پاک او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوبیږي. نو موږ د الله پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین یو. الله پاک شارع حقیقی دی او محمد صلی الله علیه وسلم شارع مجازی دی. او په فقه کې موږ د امام صاحب په مذهب یو، یعنی اجتهادیاتو کې مذهب چې دی دا امتی ته منسوبیږي.